سیمهیز چارواکي وایي د ورځې تر 3000 ډیر افغانان ایران ته اوړي. د هرات او نیمروز ولایتونو سیمهیزو چارواکو ویلي چې د ورځې شاوخوا 3000 افغانان د وزګارۍ له امله ایران ته ځي. د چارواکو په وینا دا شمیر کسان په قانوني ډول د هرات او نیمروز له لارې ایران ته اوړي، خو یو شمیر نور بیا له قاچاقي لارو څخه هم دغه هیواد ته ځي. د اسلام قلعه کمیسارۍ ویلي هغه کسان چې په قانوني ډول ایران ته اوړي له 2000 نه تر 2500 پورې کسان دي، او هغه کسان چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راځي شمیرې شاوخوا 1000 کسانو ته رسیږي. په همدې حال کې د نیمروز سرحدي کمیسار محمد هاشم حنظله هم وایي چې د چهارشنبې په ورځ په قانوني ډول له 1500 څخه تر 1000 پورې کسان ایران ته اوښتي دي. ایران ته تلونکي کسانو رسنیو ته ویلي چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته ځي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړي.